طاقتور یو الله دی په ځمکه موږ نه منو طاقتور نه مو باجوه منلی دی نه آسمونیر منو کله نږدې وختونو کې به د ګریوان ته زموږ لاسونه ورسېږي قرباني خو به هلته وي چې میدانونه لګېدلي وي او موږ د سرونه داسې د ګلونو په شان په وطن شي خو هغه خلک چې مشکلات یې راکول هغه د قسم وکړي چې موږ په مشکلاتو کې څومره ډېر ورخندلي دي په محسن داوړ باندې مخامخ حمله شوې ده دغې تفریق نه ووځئ چې دا د پلانکي ګوند دی او د پلانکي ګوند دی چې یو ځل پښتون دی زموږ ورور دی چې څوک لاس ور اچوي زموږ تر ټولو ښه ژوند به هغه وي چې په مزاحمت کې دننه دی څومره د ننګ وختونه راغلي دي خاوره مور هغه په مشکل کې ده قطعاً چې بې وفایي د خپل وطن سره څوک ونه لنډه خبره کومه زموږ په وطن د پښتنو په وطن باندې د پاکستان فوج او د ده ادارې یو دهشتګردي شروع کړې ده ظلم یې شروع کړی دی جبر یې شروع کړی دی د انسان انساني حق نه مني د خلکو د ژوند حق نه مني د ځانونو نه یې ځان ته د ځمکې خدایان وایي دوی وایي چې که د خلکو د مرګ او د ژوند فیصلې زموږ په لاس کې دي دوی وایي چې د خلکو د کاروبار یعنی د روزګار یعنی د خوراک او نه خوراک فیصلې زموږ په لاس کې دي دوی وایي چې که دلته انسان زموږ تابع دی نه نه دا حق یو خدای ته حاصل دی په ځمکه باندې موږ د ځمکې هیڅ خدایان نه منو نه مو باجوه منلی دی نه آسمونیر منو په دې خاوره باندې که د عزت ژوند که عزت ژوند ته موږ څوک پرېږدي بیا موږ په ارام ژوند کوو چې د عزت ژوند ته موږ څوک نه پرېږدي بیا موږ مزاحمت کوو په هغې مزاحمت کې چې د دغې ولسونو د ژوند دپاره د دغې ولسونو د ښه ژوند دپاره د دغې ولسونو د غږ دپاره د دوی د مشکلاتو د حل دپاره چې کوم مزاحمت وي په هغه کې چې کوم مشکلات موږ ته راځي په هغه موږ فخر کوو حضرت ابراهیم علیه السلام ته وویل شول چې ښه ژوند یې چېرته تېر کړی دی ویلې په اور کې زموږ تر ټولو ښه ژوند به هغه وي چې په مزاحمت کې دننه دی څومره دا به څنګه ژوند وي چې د غلامۍ ژوند وي دا به څنګه ژوند وي چې ما ته انساني حیثیت نه وي پکې حاصل دا به څنګه ژوند وي چې د پردي قومونو د نورو ژبو د خلکو د جرنیلانو د تسلط لاندې زه ساه پکې اخلمه داسې ژوند په داسې ژوند کې خاموشي باندې موږ لعنت وایو موږ به یا به دلته د ازادۍ ژوند وي یا به مزاحمت وي دلته په دې خاوره باندې د ظلم جبر مختلفې طریقې لګیا دي ظلم بند شوی نه دی ظالم هره ورځ ځان قوي کوي ظالم هره ورځ ځان نور مضبوطوي ظالم هره ورځ نوې منصوبې جوړوي ای ولسه موږ او تاسو به هم راټولېږو نور د دغې تفریق نه ووځئ چې دا د پلانکي ګوند دی او د پلانکي ګوند دی چې یو ځل پښتون دی زموږ ورور دی چې څوک لاس ور اچوي محترمو دا د ملګرو دلته استقبالونه یقینا موږ څه قرباني نه دي ور چې تاسو استقبالونه ورکوئ قرباني خو به هلته وي چې میدانونه لګېدلي وي او موږ د سرونه داسې د ګلونو په شان په وطن شي انشاءالله دلته یو فکر و چې دا داسې طاقتور دی چې دغې خلاف هیڅ نشي کېدلی خبرې مه کوې طاقتور یو الله دی په ځمکه موږ نه منو طاقتور دلته کېدلی شي په پښتانه نه طاقتور څوک دي خو چې متحد شو خو چې شعور وي را پکې لږ مو په اعمالو کې فرق راشي بیروني ټول بدلونونه راتللی شي پښتنو ستا په خاوره یې ډېرې لوبې کړې دي ستا دا خاوره یې د مړو میراث شمېرولو چې که موږ څه هم پکې کوو موږ پکې کولی شو وخت را روان دی
ورځې یې نږدې دي تل به دا بېوسه ورځې نه وي انشاءالله نږدې وختونو کې به د ګریوان ته زموږ لاسونه ورسېږي چې دا کار که څوک په اسانه کول غواړي دا په اسانه نه کیږي دا که څوک په غیر منظم طریقه د خپلې مرضۍ مطابق کوي دا نه کیږي دلته به څه تنظیمي اصول وي دلته به موږ په اصولو باندې یو منظم تحریک وي بیا به دا په مخ ځي زه سپیشل دلته زموږ مزدوره طبقه چې کومه ده زما چې کوم د رکشې ډریوران دي زما چې کوم د ځمکې دلته داسې مزدوران دي یا عام مزدوران دي د پښتنو اکثره طبقه بې تعلیمه ده زموږ بې تعلیمه طبقه یو سوچ لري چې که دا د وطن تنظیمونه جوړول او مزاحمت کول چېرته یوازې د تعلیم یافته خلکو کار دی نه ستا هم برابر کار دی موږ په مطالعه پاکستان ګریډونه چاته نه ورکو د وطن مینه ته هم لرې زه هم لرم په یو ځای به وو د وطن ټول خلک به په یو ځای وي دا برابر وطن دی که د عقل کمی وه خو زده به یې کړو خو وطن خو چاته نه شو پرېښولی چاته یې پرېږدئ د نیکونو د پلرونو قبرونه مو پکې پراته دي د محترمو ډیایي خان د ډېرو بدو ورځو سره بیا نږدې ورسره لکي مروت بیا داسې ټوله خطا د بدو ورځو سره تېرېږي که داسې سره یو نه شو مزاحمت نه وکړو نو بیا به نور هم مونږ ذلیلوي نن مزاحمت د دې دپاره وکړه چې سبا د واړه بچي رالویږي چې په هغه څوک لوبې نه ووهي نو انشاءالله مونږ ټول به تیار وو په دې لاره کې چې کومه قرباني راځي هغه مونږ په روڼ تندي تېروو یقینا زمونږ په ملګرو مشکلات راغلي دي داسې نه ده چې مشکلات نه دي یقینا په مونږ مشکلات تېر شوي دي خو هغه خلک چې مشکلات یې راکول هغه د قسم وکړي چې مونږ په مشکلاتو کې څومره ډېر ورخندلي دي د خپل وطن آزادات څومره لوی شی دی زه په خپله خاوره د دشمن تش قدم هم نشه زغملی د پردو خلکو تش قدم نشو زغملی محترمو دا حالات دي نن هم خبرونه راځي چې په شمالي وزیرستان کې په محسن داوړ باندې مخامخ حمله شوې ده فوجیانو پې کړې ده موږ ملګرو ته هم وویل شمالي وزیرستان چې هغه ورسیږي ځانونه ورسوي موږ د دغو حالات کلک مخالفت کوو موږ د دغه واقعیاتو کلک مخالفت کوو پرون په شانګله کې موږ خو د الیکشن والا نه کوو پرون په شانګله کې عام پښتانه خپل حق د ووټ غواړي هغه ویشتل کېږي یاره نو په دې حالاتو کې محترمه په هر حالاتو چې د وژني درازینده کې هم ملګری وایي چې حالات ټیک نه دي نور هم درته سختوي انتخابات یې د ملک حالاتو ټیک کولو دپاره نه دي کړي نور خرابولو ته یې کړي دي او بیا به هر شی ستا په خاوره کېږي بیا هم زه درته وایم که ومو ګټله که نه مو وګټله خو غیرت نه پرېږدو مونږ د ګټلو سره کار نه دی مونږ د خپل فرایض ادا کولو سره کار دی محترمو د خپل وطن خیال به کوو چې کوم کام یې خیال کړی دی کوم کام په دې کې اکټیو پاتې شوی دی هغه نن هم په امن ژوند کوي او چې څوک یې نه کوي هغه ټول خرابېږي خدای مو خوشحال لره زمونږ سره الفاظ ډېر نشته دی خو په اعمالو کې به هر ځای وینې چې چېرته مظلوم وي موږ به ورسره ولاړ وو خدای د تاسو آباد لري